دا خواهش لري چې ستاسو سره څوک مالی مدد هم وکړی شي، ولې چې ستاسو جب لږ مضبوطي نو ستاسو دا واړه مشکلات چرته تک چرته د ماشومانو خواهش پوره کول یا خپل ضرورتونه پوره کول که په دې حواله سره ستاسو سره څوک مرسته کول غواړي، ستاسو سره مالی مدد کول غواړي، نو څه اړه چې ماته پیدا میلاویږي زه به خپل جیب سې منډه کوم، زما بچي به هم دلته لږ په سهولت کې شي او زما به کور هم لږ سهولت کې شي. بس ښه خبره ده چې ما سره څوک مدد کولی شي. او ستاسو دا مهنت چې دی چې دا ماشومان غټ شي، نو حقیقت دی چې دوی به دا په دې خبره باندې ډېر پراود کوي، په دې به فخر کوي چې زمونږ مور دا راته ووایي د ماشومانو ایجوکیشن په حواله سره ښکلی سکول دی، ښه ښکلی سبق ورته وایي، ښه مزېدار سکول دی. زما هم خواهش دی چې زه دې باندې ښه سکول ویم، تعلیم پرې وکړم. زموږ زندګي خراب کړه چې د دوی دا زندګي نوره صحیح شي. دوی ته زه هر وخت وایم چې صحیح سکول ویوئ، ټیوشن ویوئ، جومات سبق ویوئ، مدرسه ویوئ. زه ورته وایم زه ستاسو ماشومانو دپاره زندګي تېروم چې تاسو دا چلونه کوئ. نو زه ورته ځینې وخت غوسه شم چې زه ځان وژنم، نو دا ماشوم راته وایي چې ته ځان مړ کوې، نو زه به هم ځان بیا مړ کوم. زموږ خوابو نشته، موږ به بیا څه کوو؟ نو بس زه کله تنګه شم دی ته دا خبرې کوم، نو ماشومان هم راته بیا خفه وي. زما دا ارمان دی چې زما بچي سکولونه ووایي، تعلیمونه ووایي، سبقونه ووایي، مدرسې ووایي. چې یادېږي مشر خپای پسې څومره وخت وشو؟ یو کاري کېږي او په سویم کې سبق وایي؟ بیا هغه مزدوري کوي، زه خپله سلایي کوم. خو لکه نن سبا هر څه ډېر زیات ګران دي، زموږ ډېر مشکلې سره ګزاره کېږي. او بس الله ته صبر کوو، بس څه به مور ژوند څنګه تېرېږي؟ خوب کولی شئ چې ستاسو دا بچی د کله نه لاپته شوی دی؟ نو هر انسان چې د ورځې محنت وکړي، سټرګل وکړي، نو د شپې دا خواهشي، دا کوششي چې خپل آرام وکړمه، سکون وکړمه. نو تاسو راته دا ووایئ چې خوب تاسو کولی شئ؟ نه، زما خوب بالکل نشته. زه دغسې ټوله شپه خوب تښتېدلی، زما سوچونه فکرونه یې بس سهار ټایم کې زما سترګې ورشي. د خپلو بچو لپاره بیا سهار وختي پاسم، لمونځ کوم، سبق ویم، بیا دی تیاروم سکولونو ته، دی خدمت کوم، بیا ور واپس تیاری کوم د خوراک د څښاک، بیا د ټیوشن غم کوم، بیا د مدرسې غم کوم. بس د دې نه تاویږم راتاویږم. خو لکه زما ډېر زیات ټینشن دی، زما دماغ ورته کار هم پرېښي. کله مې بچي راونیسم ډېر یې ووخم، تنګه شم، بیا ورته جاړم چې تاسو ماشومان یې، خو زما اړه کې ځای نشته، تاسو ورانې کوئ، نو زما اړه کې برداشت نشته. د هر مور د هر پلار دا خواهشي که د ماشوم بچی قسمت دا اختیار د مور په لاس کې وي، نو مور به خپل بچی ته دا دنیا او جنت دواړه لیکلی وي. دا راته ووایئ ستاسو خو به دا خواهشي چې زما بچو ته هر یو سهولت، هر یو ضرورت دوی ته پوره وي. دا راته ووایئ چې د روټۍ درک لګي؟ بس روټۍ درکو لګي او که نه لګي موږ ټایم پاس کوو. بس خپلو بچو باندې تنګ وخت تېرو خو دوی پسې تلاش کوم، دوی پسې ګرځم. بس که د یو ټایم وي او که نه وي موږ هغې ته سوچ فکر نه کوو، بس هلک پسې ګرځم، خپل دوی پسې. ماشومان د سکول نه راشي، کله وي او کله نه وي. بس زه ترې تللی یم، کله یو ځای ته ځم، کله بل ځای ته ځم. زه خپل زوی ګورم، ماشومان خو ارام ته ډېر زیات تکلیف دی. دا راته ووایئ چې څنګه یو ځای تاسو دا خبره کوئ چې زه په خپل بچي پسې اخوا دېخوا ګرځم، په تکلیف یمه، کوشش مې دا وي چې نن دې طرف ته لاړ شم، سبا هغه طرف ته لاړ شم، کلی وګورم، ښار وګورم، هر ځای خپل بچی ولټوم. نو په دې دوران کې بیا کار تاسو څنګه کوئ؟ زه بیا ټوله شپه ناست یم، د شپې 1 بجې پر زه ګنډل کوم، سهار بانګونو مال پاسم، لمونځ کوم چې ما ته ټایم میلاو شي، بیا زه ګنډل کوم. بیا چې 9-10 بجې شي زه خامخا یو طرف ته لاړ شم، هلک پسې ګرځم. 1 کال وشو، نو تاسو زړه له صبر نه ورځي؟ زما له بالکل صبر نه ورځي، نه مې زړه کې سکون شته، نه راباندې روټۍ لګي، روټۍ نه رغون نه کېږي. روټۍ خورم د خپلو اوښکو سره، ژړا سره، ساعت کې ښایم، ساعت کې ژاړم، خپل بچي وخم، زړه مې تنګ وي، کور کې ناست یم، چېرته مېړه نه کېږي چا ګر خپلو ګره. بس سختې راباندې ډېرې زیاتې تېرېږي. الله ته مې پې صبر کړی. تاڼه کې درخواست ورکړې؟ ها، تاڼه کې 2 پیرې درخواست ورکړی. هغې سم نه وي، هغې وي موږ به درته ټلیفون وکړو، موږ کوشش کوو ټلیفون به درته وکړو. وخت یې څومره وشو؟ 1 کال پوره شو. بس د هغې ژوند ډېر خراب دی، خپل ورور ته هم خفه دي، زه پې خپل هم زما دماغ کار نه کوي، زه یې وخم، غوسې ورته کوم، هر څه ورته وایم، وخم یې، تعلیمونه پې کوم، سبقونه پې وایم، او خپل ورور پسې هم خفه دي. بس د کور ټینشن یې ډېرې زیاتې دي، په دې وجه ماشومان هم خفه دي. راته ووایئ چې زموږ دا ویډیو څوک ګوري او زیاتر زما د هغه صاحب ثروت خلکو نه دا خاص دی چې که څوک زما د دې مور مدد کولی شي د دې ماشوم لټولو کې، نو دا مدد د ټولو نه غټه خبره ده چې د دې مور سره د دوی بچې مونږ میلاو کړو، نو د دې مور ته به
ډیر زیات سکون میلاو شي او د دې مور هغه جون چې دی هغه ډیر ښه او ډیر اسان شي. دویمه خبره دا ده چې مونږ له پکار دي څومره چې په پاکستان کې پاکستان نه بهر څومره صاحب ثروت خلک دي نو هغوی له هم پکار دي چې زما د دې مور سره مالی مدد هم وکړی شي څومره چې څوک کولی شي. ولې چې زما دا مور څنګه چې دا خبره تاسو واورېدله چې زه د شپې کار کوم او د ورځې خپل بچي لټولو کوشش کوم. ولې چې دا غریبه مور ده نو د دې خبره نه تاڼه کې اورېدل کیږي نه تحصیل کې اورېدل کیږي او د ټولو نه غټ پرابلم چې دی هغه د کرایانې چې دي دا هم نه افورډ کیږي. نو دا راته ووایم یو د دوی د رور ګمشدګي دا خو یو بېله خبره ده خو دا راته ووایي چې د دې ماشومانو دا ماشومان ستاسو نه څه خواهش لري چې یاره مونږ دا شی خورو یا مونږ دا خورو او بیا ستاسو دې ماشومانو ته څه ریسپانس وي په دې غریبۍ کې؟ ولې نه ماشومان خو ماشومان خو نه پوهېږي ماشومان هر څه غواړي ماشومان ښه شیز غواړي ښه جامه غواړي پیزار غواړي هر څه غواړي خو زه ماشومانو د لاسه ورکوم زه ورته یم ښه تاله نن دا لم سبا دله دا لم بس کوشش کوم دی له زه ګنډل کوم زه دی له شیز وسالمه خو لکه دی ته نه پوره کېږي ځکه چې هر څه نن سبا ډېر زیات ګران دي خو بس زه ولې اخوا دې خوا کوم په تمه کوم په انتظار کوم چې دا دله نن الم دا دله سبا الم بس ماشومان دې سره په تمه په انتظار ناست. ګرانو عزتمندو د مور یو خبره وکړله ډیره تکلیف دی ډیره دردناک څنګه چې دا ماشومان چې د مور نه دا خواستو کوي چې زه دا میوه اخیستل غواړم زما دا شی خوښ دی زما دا کپړې خوښې دي زما دا چپلې خوښې دي نو زما دا مور وایي چې زه دوی ته صرف دا لاره ورکوم چې دا به سبا والم بله ورځ والم بله ورځ والم او په دې کې وخت یې تېرېږي. دا مور د لیونو په شانتې خپل بچی لټوي او د دې لټولو هم یو کال وشو. نو ستاسو د ټولو نخواست دی د دې مور سره تاسو هم مرسته وکړئ چېرته چې تاسو ته د دوی د بچي په حواله سره څه معلومات میلاویږي نو هغه تاسو موږ سره رابطه کولی شئ. دا راته ووایئ د بچي نوم څه دی او د پبلک نه څه غواړئ تاسو څه ریکویسټ کوئ؟ د زوی نوم مې دی امجید ګلو د دوی نه زما دا درخواست دی چې ما سره امداد وکړي زما د زوی په باره کې چې ما سره دوی امداد کولی شي زما زوی ما سره پیدا کولی شي چې دوی ما سره همداسې امداد کولی شي نو زه به په خپل زوی پسې منډه ترله کوم زه به خپل زوی م ګورم هر ځای ته به ځم. ډېر خلک وایي کراچۍ ته خپل زوی ولیکه ولېږه چې ستا زوی وګوري ما ته ډېر خلک بیا وایي چې نه مه لېږه هغه ماشوم دی هغه به درنه ورک شي بیا به څه کوې نور د ټول واړه واړه بچي دي کراچۍ ماحول صحیح نه دی دا به درنه ورک شي نو بیا به ته څه کوې او زه په خپل هم نشم تللی ځکه چې زه زنانه یم زه په کراچۍ کې زموږ خپل څوک نشته چې زه لاړه شم زوی پسې ګرځم تګ په پیسو کېږي او چې لاړم شم نو چېرته به ګرځم او کوم ځای کې به یم شپه به تېرېږي ورځ به تېرېږي خپل هم پکې څوک نشته دی. دا خواهش لرئ چې ستاسو سره څوک مالی مدد هم وکړی شي ولې چې ستاسو جب لږ مضبوط وي نو ستاسو دا واړه واړه مشکلات چېرته تګ چېرته د ماشومانو خواهش پوره کول یا خپل ضرورتونه پوره کول که په دې حواله سره ستاسو سره څوک مرسته کول غواړي ستاسو سره مالی مدد کول غواړي نو څه اډر چې ما ته پیدا میلاویږي زه به خپل جیب پسې منډه کوم زما بچي به هم دلته لږ په سهولیت کې شي او زما به کور هم لږ سهولیت کې شي بس ښه خبره ده چې ما سره څوک مدد کولی شي او ستاسو دا محنت چې دی چې دا ماشومان غټ شي نو حقیقت دی چې دوی به دا په دې خبره باندې ډېر پراوډ کوي په دې به فخر کوي چې زمونږ مور داسې هستي وه چې هغې زمونږ د تربیت کې څه کمی نه دی راوستی او زمونږ رور لټولو کې د خپل وس مطابق زمونږ مور هر قسمه کوشش او سټرګل کړی دی. کلاس 1 کې دا راته ووایه چې لالا دې یادېږي چې لالا ته دا ور کولاو کې او لالا دې بر کوڅه کې ولاړي نو هغه وخت کې به ستا څه د خوشحالۍ دغه څنګه وي؟ زیات به خوشحاله شي. جی ناظرین دا تاسو وکتل د دوی نور هم ماشاءالله رونې خویندې شته دی ماشومان دي خو دا تاسو ته ویمه چې د دوی ګټې والا څوک نشته دی د دوی د ټولو نه مشر زوی چې دی د هغه هم 17-18 سال عمر دی او تعلیم هم څه تعلیم نه دی هغه زموږ د مور ویل چې هغه مزدوري کوي نو تاسو په خپله سوچ وکئ چې د دوی د دې مور 10 بچي او د 10 بچو خیال ساتل د هغوی ضرورتونه پوره کول د هغوی تربیت کول او بیا په دې دوران کې یو ماشوم ورک لاپته نو د دوی ټولو ژوند چې دی هغه ډېر زیات په عذاب دی په ډېر زیات مشکلاتو کې دی خو زه او ته او موږ ټول د دې مور سره یو مرسته ضرور کولی شو
چې د دې مور مالی مدد وکړو چې دا چرته تک کوي په خپل بچي لټولو کوشش کوي ولی چې د دې مالی پوزیشن لږ ډېر مضبوط شي نو د دې به ګراني د مشکلات دي نو موږ ټولو له پکار دي چې موږ د دې مور سره مرسته وکړو او د دوی مالی مدد وکړو او دا تصویر چې تاسو ګورئ نو دا د امجد ګل نوم دی او دا د دې مور بچی دی او دا لاپته دی د ډېر وخت نه نو تاسو ته که څه معلومات وي یا څه قسمه تاسو خبر لرئ نو تاسو موږ سره د دې ویډیو په ذریعه باندې موږ سره رابطه کولی شئ چې تاسو موږ ټول د دې مور سره مرسته وکړو او دې کور ته خوشحالۍ ورکولو کوشش وکړو. ډېره مننه. په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. الله حافظ. الله نگهبان.